در ادامه یک کمک‌های رمضانی در غزنی، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت با همکاری مالی نهاد خیریه توحید وابسته به پادشاه عربستان سعودی برای 1000 خانواده مهاجر و نیازمند کمک‌های رمضانی توزیع کرد که هدف از این برنامه رسیدگی به وضعیت خانواده‌های نیازمند و کاهش مشکلات معیشتی آنان در این ماه مبارک است. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان از سایر نهادهای خیریه و کمک رسان نیز می‌خواهد تا در این شرایط دست نیازمندان را گرفته و در کمک رسانی به خانواده‌های آسیب پذیر سهم بگیرند. ملک سلمان په مالی ملاتړ باندې او د توحید د موسسې په همکارۍ باندې نن د غزنی ولایت کې د زرو اړمنو کورنیو سره مرسته ترسره کیږي چې په دې اړمنو کورنیو کې مهاجر داخلي بېځای شوي کونډې او یتیمانان شامل دي او خوراکي توکې 50 کیلو اوړه 5 کیلو بوره 15 کیلو لوبیا 15 کیلو وریجې او 15 لیتره مایع غوړي شامل دي. څومره چې دغه کومکونه کیږي دغه موږ د بېوزلو خلکو د کونډو یتیمانو او د مهاجرینو لاسنیوي کیږي په دې سره نو موږ د تجارانو نه او خیریه مؤسسو بنسټونو نه دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو لاسنیوي وشي، د مهاجرینو لاسنیوي وشي، د کونډو یتیمانو او د بېوزلو خلکو. شماری از مهاجرین و افراد نیازمند که این کمک‌ها را دریافت کردند ضمن قدردانی از این اقدام خواهان ادامه و افزایش کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های نیازمند در غزنی شدند. 6 ماه میشه که از ایران رد مرگ شدیم دیگه. این مدت 6 ماه این کمک‌ها برای ما شده. ما از مؤسسه کمک کننده خیلی تشکر می‌کنیم، ولی ما کل مهاجری که هست اینجا بیکار است، اکثرا خانه کرایی داره. ما د کمک‌های بیشتر نیاز داریم. د مرستې ډیره مننه چې موږ ته غریب و بیچاره او مسکین بیچاره یو لیدلی او روشي نه لرو ته بیا هم دغه چې موږ ته دغه کمک سوی ډیره مهرباني خیر دی چې خدای دې ښه ورسره وکړي. باید گفت که کمک رسانی به نیازمندان و دستگیری از اقشار محروم از جمله ارزش‌های مهم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش چالش‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، نهادهای خیریه و افراد نیکوکار تلاش می‌کنند تا در این ماه پربرکت با اجرای برنامه‌های حمایتی و کمک‌هایشان بخشی از نیازهای خانواده‌های نیازمند را برطرف سازند.